خاکسار صاحب بے مطلب بختوره کرازی بے مطلب بختوره کرازی بے جانانه مختره کرازی او د مودون انتظار کوم ناسیم را روان شه د زړه سره کرازی او ستاغه کړي وادي بیا راته یادیږي را پخلا شه مروره کرازی او یو بچی پلار ته سلګۍ کوي لګیا دی یو بچی پلار ته سلګۍ کوي لګیا دی بې وطنه مسافره کرازی مننه جی یو بچی پلار ته سلګۍ کوي لګیا دی بې وطنه مسافره کرازی او د علي سیام د زړه هزار به والي د علي سیام د زړه هزار به واخلي را پخلا شه مروره کرازی وی ما تا پسې لیکلی یو غزل زما د کار دی ما تا پسې لیکلی یو غزل زما د کار دی تا ما ته وویلی یو غزل زما د کار دی او هغه چې ما لیکلی او د سرو وینو په رنګو تا هم مې سوځولی یو غزل زما د کار دی هغه چې مننه جي هغه چې ما لیکلی او د سرو وینو په رنګو تا هم مې سوځولی یو غزل زما د کار دی او خاکسر صاحب دا غزل دی تاسو ته ډالۍ وي په محبت کې لیونۍ شوله په ما مینه یو جنۍ شوله ما سره یو څادر کې پټه شوله په مونږ را تیزه چې ګلۍ شوله او ما ورته وی زما دې زړه وړی دی راته یې وخندل مسکی شوله او د چا جپا داسې وچ کړی یم د بهار ونه یم کسیلی شوله او زلفو کې څه بلا خوشبو لګوي اوس په یې راوړي کسیلی شوله او علي سیام ته به یې نارې والې په بام راوخته ګونګۍ شوله مننه جي علي سیام ته به یې نارې والې په بام راوخته ګونګۍ شوله زړه ته خپولې خیرې ولیکې ما ته خبرې د هغې ولیکې چې ته خفه شوې نو زما نه لاړې ما ته د لرې نه نارې ولیکې ما ته د لرې نه نارې ولیکې چې حق د خور او د مور نه پیژني بیا ته د یرې نه سجدې ولیکې او مولا پخپله ته عمل پې نه کې سیام ته دغه مسلې ولیکې او یو څو شعرونه نور دي چې خدایه په زړګي مې ارمانونه دي څومره مې اوږده اوږده سوچونه دي ځکه څه قصه کوم د خپل زړګي خو دې پې اشنا راته داغونه دي او ستا د در نه زه هم بېنوار عالم کړي مې بیا ټوله شپه سوالونه دي او خلک په څوک سوی څوک په سوی اکبرزاده صاحب وی خلک په څوک سوی څوک په سوی دا د دې علي سیام شعرونه دي او یو بل غزل دی چې د دې بېوسو بېوسۍ ته ګوره بس که خدای او دې جولۍ ته ګوره مړه شعرونه پسې مه جوړوه د مسافرو مجبورۍ ته ګوره مننه جي بس که شعرونه پسې مه جوړوه د مسافرو مجبورۍ ته ګوره خدایه ثواب زمونږ د ټولو وکې د اماراتو دې ګرمۍ ته ګوره خدایه ثواب زمونږ د ټولو وکې د اماراتو دې ګرمۍ ته ګوره او ولې مونږ په مینه نه پوهېږو دې کلیوالې لیونۍ ته ګوره ولې مونږ په مینه نه پوهېږو دې کلیوالې لیونۍ ته ګوره او علي سیامه دا دې څه وویل سمه غوسه شوه دې جنۍ ته ګوره مننه جي وایي علي سیامه دا دې څه وویل سمه غوسه شوه دې جنۍ ته ګوره او یو څو شعرونه دي لنډ بار والا چې زه د ګوتو شمار کوم
تا ته انتظار کوم تا ته انتظار خاکسار صاحب وایي زه د ګوتو شمار کوم تا ته انتظار کوم ستا بلها خبرې دي زه یوه د کار کوم زه یو د او ستا زړه که د کاڼي دی او زه به پکې لار کوم زه به دا شعر بیا ووایم مننه جي ستا زړه که د کاڼي دی زه به پکې لار کوم او ته ته اوده ټپه کوه زه به یې کزار کوم ډېر ښه دي دا شعر بیا ځي مننه جي وایي ته اوده ټپه کوه زه به یې کزار کوم او ستا بلا خبرې دي زه یوه د کار کوم یو د کار کوم مننه او اکبرزاده صاحب دا یو بل غزل دی چې لاس کې قلم خپو کې زنجیر لرمه لاس کې قلم لاس کې قلم خپو کې زنجیر لرمه د یو لیدلې خوب تعبیر لرمه ډېر ښه دي او زما وطن خو د جنت ټوکړه ده زما وطن خو د جنت زما وطن خو د جنت ټوکړه ده خو سازشونه د کافر لرمه ډېر ښه او شاجي وایي که په ښایست باندې دنیا مې مني او څه وکړم سترګو کې لاویر لرمه ډېر مننه جي وایي که په ښایست باندې دنیا مې مني څه وکړم سترګو کې لاویر لرمه او کلی مې سوات ته چېرته راشه که نه علي سیام خپل جاګیر لرمه ډېر ښه دا شعر راته مننه جي وایي کلی مې سوات ته چېرته راشه که نه علي سیام زه خپل جاګیر لرمه او یو څو شعرونه درته نور ویم اکبرزاده صاحب ارشاد چې په سیکنډ روانه زندگی کوم په سکند سکند په سیکنډ روانه زندگی کوم د چا یاد دی خو بس تمه د مرګي کوم او د جانان د مینې دا احسان منمه زه به ټول عمر تر مرګه ملنګي کوم ډېر ښه دي خاکسار صاحب وی بې مطلبه بختوره که راځي بې مطلبه بختوره که راځي بې مطلبه بختوره که راځي بې جانانه یم مختره که راځي ډېر او د مودونه انتظار کومه ناس یم او را روان شه د زړه سره که راځي را روان شه د زړه سره که راځي او ستا غ کړي وعدې بیا راته یادېږي را په خوله شه مروره که راځي ډېر ښه او یو بچی پلار ته سلګۍ کوي لګیا دی یو بچی پلار ته سلګۍ کوي یو بچی پلار ته سلګۍ کوي لګیا دی بې وطنه مسافره که راځي مننه جي یو بچی پلار ته سلګۍ کوي لګیا دی بې وطنه مسافره که راځي او د علي سیام د زړه ازار به والي او د علي سیام د زړه ازار به واخلي را په خوله شه مروره که راځي را په خوله شه